د الټراساوند ماشین کوم چې په هسپتال کې پروت دی د دې په باره کې درته یو ناشنا او عجیبه خبره وکړم. تاسو کې به ډېرو خلکو ته پته وي خو ډېر خلک به د دې نه ناخبر هم وي د دې الټراساوند ماشین په باره کې. تاسو چېرته هسپتال ته لاړ شئ الټراساوند کوئ تاسو چېرته دغه الټراساوند ماشین اواز اورېدلی دی چې دا څومره غټ اواز کوي؟ یقینا تاسو به دا اواز نه اورېدلی. د ډېرو خلکو دا سوچ دی چې دا اواز نه کوي، خو د دې په باره کې یو عجیبه خبره زه تاسو ته کوم، تاسو به حیرانه شئ. دا د الټراساوند ماشین انتهایی ډېر زیات غټ اواز کوي. دا دومره اواز کوي کله چې ته الټراساوند په دې باندې کوې نو دا دومره غټ اواز کوي لکه د توپ او د ټینک او د میزایل نه غټ اواز دا کوي. انتهایی ډېر زیات تیز اواز کوي. اوس به ته وایې چې دا څنګه عجیبه خبره ده چې دا دومره غټ اواز کوي، موږ یې خواته ولاړ یو او موږ دا اواز نه اورو. هغه کې ګوره لاجیک څه دی، مسله څه ده. دا دومره تیز اواز کوي، دومره تیز اواز چې هغه اواز زموږ غوږونه د دې طاقت نه لري چې هغومره تیز اواز دا راونیسي او دا یې واوري. یعنې مطلب زموږ د غوږونو دومره طاقت نه لري چې دغومره تیز اواز زموږ د غوږونه واوري. دومره دا تیز اواز کوي. زموږ د غوږونو طاقت څومره دی؟ زموږ د غوږونه چې دي دا په یو خاص لیمټ کې اورېدل کوي. دې له الله تعالی یو خاص طاقت ورکړی. هغه طاقت کې چې کله هغومره اواز وشي په هغومره فریکونسۍ کې نو زموږ د غوږونه هغه اواز کیچ کړي راوینیسي واوري. خو که چېرته د اواز د هغه فریکونسۍ نه یا کمیږي یا سیوا کېږي نو بیا زموږ د غوږونو هغه طاقت هغه نشي رانیولی، بیا یې موږ نه اورو. هغه زموږ د غوږونو طاقت څومره دی؟ زموږ د غوږونو طاقت چې دی دا د 20 هرټز نه واله د 20,000 هرټز پورې دی. یعنې مطلب دا چې د یو ساوند د یو اواز فریکونسي د 20 هرټز نه کمه وه بیا هم زموږ غوږونه نه اوري، او که د 20,000 هرټز نه سیوا وه نو بیا هم زموږ غوږونه نه اوري. د دې مقصد دا شو چې زموږ غوږونه کم اواز اوري؟ زموږ غوږونه هغه اواز اوري چې هغه د 20 هرټز او د 20,000 هرټز په منځ کې کم اواز وشي. دا اواز زموږ د غوږونه اوس رانیسي. نو الټراساوند څومره اواز پیدا کوي؟ د الټراساوند ماشین چې کم اواز پیدا کوي نو هغه 20 لاک هرټز اواز پیدا کوي. دا 20 لاک هرټز دومره تیز اواز دی چې دا طاقت اوس الله تعالی زموږ په غوږونو کې نه دی ښودی. دا دومره تیز اواز زموږ غوږونه نشي رانیولی. تاسو ته ما ویل زموږ غوږ چې کوم اواز رانیسي هغه د 20 نه واله تر د 20,000 هرټز د دې په منځ کې چې کومه فریکونسي ده هغه اواز زموږ غوږونه رانیولی شي. خو 20 لاک هرټز دا انتهایی ډېر زیات تیز اواز دی، دا موږ نه اورو. زموږ خواته الټراساوند کېږي، موږ ولاړ یو، ماشین استعمال شي، اپریټ شي، الټراساوند وشي، خو موږ یې اواز وانه اورو. خو حالانکه تاسو ته ما ویل دا دومره غټ اواز پیدا کوي چې دا د توپ، دا د جاز، دا د ټینک، دا د میزایل نه غټ اواز پیدا کوي. خو بس دا اواز زموږ غوږونه نه رانیسي. ځکه دې ته ویل کېږي الټراساوند. دا الټرا دا انتهایی ډېر زیات تیز اواز دی، ساوند دی. الټرا مطلب هغه ساوند چې هغه انتهایی ډېر زیات تیز دی چې هغه زموږ غوږونه نشي رانیولی. دغه ته ویل کېږي الټراساوند. نو دغه ماشین ته الټراساوند ماشین ویل کېږي. دا دومره تیز اواز پیدا کوي چې زموږ غوږونه دا نشي اورېدلی.